السلام علیکم ملګرو، نن د سره ټیک ټاک او د یوټیوب په ارننګ باندې خبره کومه. زیات ملګری داسې وي هغه یوټیوب او ټیک ټاک ته ویډیوګانې اپلوډ کوي، د هغو ویوز ډیر زیات راځي، په لکاو کې د هغو ویوز راځي، خو د هغو چې کم آر پی ایم وي هغه ډیر زیات کم وي. ملګرو دا څه وجه کیدای شي؟ دلته کې ملګرو دا اوس ما یو چینل کولاو کړی دی، صحیح ده، زما دویم چینل دی، په دې باندې چې کوم زه انګلیش کنټینټ اپلوډ کوم، زما مکمل کمی ویډیوګان چې ملګرو دا په انګلیش کې دي، صحیح ده. زه تاسو ته اوس خیم چې ماته د دې زما د ویډیوګانو آر پی ایم څنګه دی. تاسو زه اوس په خیم ګورئ ملګرو، زما د اولنۍ ویډیو چې کومه ده ملګرو ټیک شو 105 ویوز دي، په دې بل باندې 193 دي، ټیک شو 193 ویوز باندې کلیک کړم ملګرو. تاسو د آر پی ایم خیمه چې د دې 193 ویوز ماته 100 روپۍ میلاو شي. دلته په ویډیو باندې کلیک کړم، کلیک ما واغستو، ټیک شو ملګرو. دلته کله ما ویډیو پر پانوس باندې کلیک کړم، په دې ما کلیک ول کې راځم ریوینیو ته راځم، په ریوینیو می کلیک واغستو. تاسو ګورئ ملګرو په دې زما په دې ویډیو باندې 191 ویوز دي، خو د دې تاسو ګورئ ماته پاکستاني 256 روپۍ ماته میلاو شوی دی، ټیک شو 256. دلته کې لاندې راځم ملګرو، تاسو خیمه آر پی ایم تاسو د خیم د آر پی ایم، ټیک شو ښه. دلته کوي ملګرو ریوینیو پر ایوری 1K ویوز که ملګرو زما په دې ویډیو باندې برابر شول، دلته کې لیکلی دی PKR 1.4 1K ویوز که زما دی ویډیو برابر کړل په دې ماته میلاویږي 1400 روپۍ ملګرو، ماته دی پاکستاني میلاویږي 1400، ټیک شو. ادي آر پی ایم ملګرو تاسو ګورئ څومره ښه دی، ټیک شو. وس راځم بیک راځم، زه بیک راځم، بیا بیک راځم. دلته اوس ملګرو دا خو 193 ویوز وو، که دې باندې 1000 ویوز رااله دی ماته 1400 روپۍ میلاویږي، صحیح ده. دلته لاندې راځم په دې ویډیو باندې 228 ویوز دي، صحیح ده. په دې باندې کلیک کړم، په دې ما کلیک واغستو، دلته کې راځم ویډیو پرفارمنس باندې کلیک کړم، ټیک شو. دلته کې راځم ریوینیو ته راځم، ریوینیو ته زرال به دی آر پی ایم ز تاسو خیم ملګرو. ادي آر پی ایم ملګرو په دې باندې 1K ویوز په دې باندې رااله دی ماته میلاویږي 57 روپۍ، ټیک شو ملګرو. تاسو هغه بل تاسو کو دغه آر پی ایم څومره خو بیان ماته 1400 روپۍ میلاویږي، 1000 ویوز ور دی ماته میلاویږي 57 روپۍ. دا څه وجه کېدای شي ملګرو؟ د دا وجه ده زما دا ویډیو چې کومه ده ملګرو دا کته شی په پاکستان کې ده، دا زیاته په پاکستان کې کته شوی ده. زما دا بل ویډیو چې کومه ده ملګرو ته په بهر ملکونو کې کته شوی ده، د دې وجه نه چې کم دینو دی آر پی ایم سیوا دی ملګرو. تاسو ویډیوګان چې کله په بهر ملکونو کې وکته شوي نو د هغې به تاسو ته بیا پیسې زیاتې میلاویږي. په پاکستان کې وکته شوي نو تاسو وکته ملګرو ماله به د 1000 ویوز به دا ماله تقریبا دغه 60 روپۍ دا ماله راکوي، او دا بل بهر ملک کې کته شوي دا یو ویډیو ملګرو دی چې کم دی د تاسو ګورئ ملګرو 38 سکند ویډیو دا شارټ ویډیو، لانګ ویډیو هم نه ده، صحیح ده. خو د دې ماته میلاویږي 1400 روپۍ. آر پی ایم څومره ښه دی نو ملګرو که تاسو زیاتې پیسې ګټل غواړئ نو تاسو چې کوم دی په انګلیش کنټینټ باندې کار وکړئ، تاسو بیا د یوټیوب نه بلا شي پیسې ګټلی شئ. داسې ټیک ټاک هم دی ملګرو، که تاسو ټیک ټاک ویډیوګانې بهر ملکونو کې وکتی شوي نو تاسو د هغې آر پی ایم به بیا ښه وي، تاسو بیا د هغې نه زیاتې پیسې ګټلی شئ. ملګرو تاسو پوه شوي چې آر پی ایم څه شی دی او تاسو به د یوټیوب نه زیاتې پیسې څنګه ګټئ. مکمل معلومات مې سره ملګرو په دې ویډیو کې شریک کړه. که ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ را روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته در ورسي.